بسم الله الرحمن الرحیم. دا ور موږ د عاداتو یا پارټیکلن دوهمه برخه وایو چې هغه تاړي یا ګړ تړونکي دي. دا په الماني ژبه کې د کونیکسیون په نوم باندې یادوي او بیا هم همغسې هغه چې په واول پیل کېږي ابا اوب آلس الاین اوند، او هغه چې په کنسونانټو پیلېږي دن نون زوندن زوول آلس اوخ. دا تړونکي دي چې دوه ګړونه سره تړي. نو د دې دپاره چې په دې باندې ښه پوهېدلي وو، په پښتو کې هم ګورو چې دا تړونکي څه شی دی او څنګه دنده ترسره کوي. د مثال په توګه دا اوند او یا هم راځي او هم راتلی شي. اوند او لکه زمری هم راځي، نو دا زمری د راځي سره وتړلو هغه نوم دی او دا فعل دی. یا هم زمری او هم زرکه دواړه راغلل، یا داسې چې دا جوړه دي لکه که او نو. که زمری راشي نو زرکه به ولاړه شي، یا همداسې چې یا چې نو، چې زمری راشي نو زرکه به لاړه شي. او همدا ډول او زمری او زرکه دواړه راځي. دا تاړي یا ګړ تړونکي دي چې په المانۍ کې یو ګړ سره تړي. دا دومره پیچلي نه دي، خو په شرطي جملو کې چې هغه تړلې جملې دي، لکه که زمری راغلی وای نو زرکه به تللې وای، یا که چیرې هغه روغ وای نو اوس به دلته راغلی وای. په داسې جملو کې بیا یو څه پیچلتیاوې لري چې هغه د پروپوزیشنونو پیچلتیا نه ده، بلکې هغه د هغه جملو د ډول پیچلتیا ده. نو دا نننی درس هم په همدې ډول لنډ پای ته رسیږي چې دا کونیکسیونونه یا تاړي یا تړونکي په ژبه کې نه توري دي او نه ګړ دی. دا هغه بېله برخه یعنې پارټیکل دي، ټوټې دي چې ګړونو کې سره هغه خپله ونډه اخلي او هغه سره جوړوي او سره نښلوي. په مخه مو ښه.